نن په تهران کې افغان او ایرانی صنعتکاران غونډه لري. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنه وایي یو شمېر صنعتکاران نن په ایران کې د دې هیواد له صنعتکارانو سره ناسته لري. د دغې ټولنې مشر عبدالجبار صافي نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته وویل په یاده ناسته کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ بانکي ستونزې، له ایران نه افغانستان ته د خام موادو صادرول او دغه شان د صنعت په برخه کې د نورو فرصتونو د رامنځته کېدو په تړاو بحثونه وشي. صافي وویل په افغانستان کې صنعتکاران اوس د خام موادو ترلاسه کولو او د بانکي خدماتو په برخه کې ستونزې لري چې د حل لپاره یې اغېزمن ګامونه نه دي پورته شوي. د نوموړي په خبر افغان صنعتکاران نشي کولی د پخوا په څېر خپلو فابریکو ته خام مواد په اسانۍ سره له نورو هیوادونو وارد کړي. وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې بیا ځلې واکمن شول، د نورو برخو ترڅنګ افغان صنعتکاران هم له ګڼو ستونزو سره مخ شوي چې د دوی په وینا تر اوسه یې ستونزې نه دي حل شوي.